نیوزیلند په درېیمه شلوریزه لوبه کې سریلانکا ته 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او له دې سره د درې نړیوالو شلوریزو لوبو لړۍ هم په 2-1 سره د سریلانکا څخه وګټله. په درېیمه شلوریزه لوبه کې سریلانکا 182 منډې کړې وې چې نیوزیلند دغه هدف په وروستي اوور کې پوره کړ. په کابل کې د ایوبي سپورټس کمپلیکس کې د ایوبي رمضان لسوریز کرکټ لیګ سیالۍ اوس مهال روانې دي چې یوه اونۍ به نور هم دوام وکړي. په دغه سیالیو کې 14 لوبډلې ګډون لري چې په 4 ګروپونو ویشل شوي دي او هره لوبډله به په لومړي پړاو کې 3 لوبې ترسره کوي چې مخکښه لوبډله به بل پړاو ته لار پیدا کوي. په دغه سیالیو کې د ملي لوبډلې او 19 کلنې کم عمره لوبډلې لوبغاړي هم لوبېږي. د پاکستان پخوانی توپوهونکي محمد یوسف هیله څرګنده کړې ده چې که د هغه ریکارډ د بابر اعظم لخوا مات شي نو هغه به خوشحاله شي چې یو پاکستانی لوبغاړی د هغه ریکارډ مات کړي. نوموړي په یوه مرکه کې د بابر اعظم ستاینه کړې ده او هغه یې د نړۍ له مخکښ کرکټرانو څخه بللی دی چې د پاکستان غوره لوبغاړی هم دی. د یادولو وړ ده چې محمد یوسف په 2006 کال کې په 11 ټسټ لوبو کې 1988 منډې کړې وې چې دا په یو کال کې زیاتې منډې دي. همداراز بابر اعظم هم په کرکټ کې ډېر شمېر نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. د استرالیا پخوانی لوبډل مشر ریکی پونټینګ په خپلو تازه څرګندونو کې د هندي توپوهونکي سوریا کمار یادو ستاینه کړې ده. ویلي دي چې هغه د خپل خراب فارم سره هم کولی شي چې هند د نړیوال جام وګټي. نو پکار ده چې هغه په راتلونکي نړیوال جام کې د هند لوبډلې برخه وي. ریکی پونټینګ مخکې هم د سوریا کمار یادو ستاینه کړې وه. ویلي وو چې په شلوریزو لوبو کې هغه زیاته وړتیا لري او د میدان هر طرف ته ښه شاټونه وهلی شي. یادول ده چې سوریا کمار په خپله غوره توپوهنه باندې د کرکټ مینوال هم حیرانه کړي دي. د فضلحق فاروقي اړوند لوبډلې سنرایزر حیدرآباد په خپلو وروستیو 9 لوبو کې یوازې په یوه لوبه کې بریا خپله کړې ده او نورو 8 لوبو کې له ماتې سره مخ شوې ده. په وروستیو لوبو کې د حیدرآباد هغه پخوانی خوند نه ده پاتې. پاکستانی لوبڅار علیم ډار په نړیوال کرکټ کې د 40 کاله لوبڅارۍ وروسته خپله وروستۍ نړیواله لوبه کې هم لوبڅاري ترسره کړه او نور له خپل کار څخه تقاعد شو. علیم ډار 13 میاشت د ICC لیډ پینل څخه استعفا کړې وه. علیم ډار په 144 ټسټ لوبو 202 ورځنیو لوبو او 9 شلوریزو لوبو کې لوبڅاري ترسره کړې ده او په زیاتو لوبو کې د لوبڅارۍ کولو ریکارډ هم په خپل نوم لري. د بنگلاديش توپوهونکي مشفق الرحیم په نړیوالو لوبو کې 14,000 منډې پوره کړې. هغه دا منډې د آیرلینډ پر وړاندې په یوازینۍ ټسټ لوبه کې بشپړې کړې. نوموړي په دغه لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ کې سلیزه او په دویمه پاڼۍ کې 50 ووهله. نوموړي تر اوسه پورې په ټولو فارمیټونو کې 409 لوبې ترسره کړې دي چې په دغه لوبو کې له 14,000 څخه زیاتې منډې ترلاسه کړې دي. د بنگلاديش تمیم اقبال بیا په نړیوالو سیالیو کې تر 15,000 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. په IPL کې د امپیکټ لوبغاړي قانون تازه جوړ شوی دی چې سږ کال په دغه سیالیو کې پلی کیږي. یعنې هره لوبډله کولی شي چې د لوبې په منځ کې هم خپل یو لوبغاړی بدل کړي او د هغه پر ځای بل لوبغاړی میدان ته کوز کړي. لکه د حیدرآباد او لکھنؤ لوبډلو د لوبې پر مهال چې تاسې ولیدل چې فضلحق فاروقي لومړی په لوبه کې نه و اخیستل شوی خو وروسته بیا د امپیکټ لوبغاړي په توګه میدان ته کوز شو او غوره توپ اچونه هم ترسره کړه. د پاکستان ځوان توپ اچوونکي نسیم شاه یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده چې پکې د هند مشهورې اداکارې اروشي روډیلا ته د واده وړاندیز کړی دی. په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې نسیم شاه وایي که ناوې تیاره وي نو واده به وکړو. د هغه دغه ویډیو ډېره لاس په لاس شوې ده.